سلامونه ملګرو د جهانګیر خان د مینوالو لپاره ډیر بد خبر دی چې هغه د را روان فلم نه بهر شو. دغه فلم کوم یو د ټول معلومات او سره په دې ویډیو کې درکوم. دوستانو څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې جهانګیر خان پرلپسې فلمونه راځي او ټول هټ کیږي، نو هغه کې یو فلم و چې نیم یې دیدن و. دغه پروجیکټ د جهانګیر خان سره شاهد خان ساين کړی چې د دې لیکوال او ډایرکټر قیصر سنوبر. دغه فلم چې د ارشد سینما د فارا ریکارډ کېدلو، خو پرون دغسې خبر په سوشل میډیا باندې خپور شو چې مشهور رایټر او مکالمې لیکونکي سعید تکالي د خپل پیج نه یو پوسټ کړی او په هغې کې لیکلي و چې جهانګیر خان د دیدن فلم نه کټ شو، یعنی هغه د دغه فلم نه ووته. اوس دا نه ده معلومه چې جهانګیر خان په څه وجوهاتو د دغه فلم نه وتلی دی، آیا هغه زره ټایم نه و او که نور څه داسې وجوهات و. خو اکثر چې کله هم جهانګیر خان د فلم نه وځي نو یا خو د پیسو مسله وي او یا د ټایم مسله وي. دوستانو دغه کنفرم خبر لا نه دی معلوم چې څه وجه ده، خو جهانګیر خان د شاهد خان د فلم نه یعنی د دیدن فلم نه آوټ کړی شو چې د هغه په ځای به اوس بل څوک په فلم کې اخلي. دغه نیوز چې کله کنفرم شي چې د هغه په ځای باندې ویلن یا هیرو بل څوک اغستی دی، نو هغه به هم له تاسو سره شریکوو. دیدن چې د پښتو را روان یو ښایسته کنسپټ و چې هغه د لف سټورۍ باره کې و او دغه فلم په سینما باندې خپرېدو چې د کامیابۍ ریکارډ به یې ماتولو. خو د بده مرغه جهانګیر خان د دغه فلم نه ویستلی شو. نو اوس ګورو چې دغه فلم خپل بزنس کولی شي یا نشي کولی، یا دغه فلم فلاپ کیږي او یا هیټ کیږي. د جهانګیر خان نه علاوه چې کوم فلمونه هم جوړیږي نو هغه خو بالکل فلاپ کیږي. د دې فلم ډیټیل نه دی معلوم چې جهانګیر خان یې ولې د دغه فلم نه ایستی دی. دا فلم خو چې کله ریلیز شي نو پته به یې ولګي چې مینوال یې خوښوي او که نه. دغه د جهانګیر خان د دیدن فلم ټول معلومات چې له تاسو سره مو شریک کړل. امید لرم ویډیو به ستاسو خوښ شوي. د نور داسې تازه معلوماتو لپاره زموږ چینل یار کلیک ضرور سبسکرایب کړئ، د ګنټۍ نښه ورسره ضرور وښئ.